دلته د موږ ته صفتونه د بدنام نه کوي، دلته د هیڅوک بیا کیسه د انتقام نه کوي. دلته د موږ ته صفتونه د بدنام نه کوي، دلته د هیڅوک بیا کیسه د انتقام نه کوي. ملا ویل چې د هغه سړي دعا قبلېږي څوک چې حلال روزي وخوري او حرام نه کوي. ملا ویل چې د هغه سړي دعا قبلېږي څوک چې حلال روزي وخوري او حرام نه کوي. چې څه کرې هغه برې بې دا متل دی ګوره، هغه کمکل وي چې فکر د انجام نه کوي. مرګ به یې خیر وي ته به ووایه چې ګور نه لري. بعضې خو هېڅ د آخرت په اړه پام نه کوي. امینه داسې هم شته هغه هم کوي پټ یې کوي. یو نیک عمل به د شهرت او یا د نام نه کوي. یو غزل دی البته مسافرو ته ډالۍ دی چې لکار واپس راځي ستړی ستومان وي، څاڅکي څاڅکي د خولو لکه باران وي. یو طرف یې د سفر سختې شیبې وي، بله سخته غریبي پکې خیران وي. د خولو بوی له روپیو پورته کېږي، کور کې ناست دی څه غوښتونکی په اسان وي. چې د شپې واړه تڼاکې د لاس شماري، یو نظر د ماشومانو په ارمان وي. چې له ستونزې نه یې دواړه لاسه رپي، کله غم کې پردي ټیکه داران وي. چې د دمې لپاره ځای هم پکې نه وي، اخ څه مات مات ګرد وهلی وي روان وي. ربه ته د مسافر جولی کړه ډکه، انتظار به یې ادکه ماشومان وي. ورځ په سخته مزدورۍ شپه په سوچونو، د سفر وختونه دغسې وي ګران وي. مسافره امین هم دعا کې یاد کړه، له دې سختو تکلیفو دې په امان وي. توجه زه هم مننه. که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ، د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 اویا 6 40 8 40 101.